مونږ ته چا پټه کیمره خو نه ده ښودې. اکثر چې مونږ څه داسې ځای ته راټ شو د کور نه بهر په داسې ځای کې زمونږ ټایم راشي او مونږ داسې شکي شو، مونږ کنفیوز شو چې یار په دې ځای کې په ما باندې وخت راغی زه دلته پاتې کېږم د کور نه بهر، خو چېرې ما ته خو په دې ځای کې یا زه په داسې میټینګ کې یم دلته ما ته چا څه کیمره نه وي ښودې، چا ته ما ته خو به چا داسې پټه کیمره یعنې سپای کیم نه وي فټ کړی چې هغه زما ویډیو یا زما آډیو ریکارډ کوي. څنګه موږ تاسو سوچ کوو چې اوس موږ دا کیمره معلوم کوو، موږ څه کوو، موږ داسې دلته سکرین نښانې ته ګورو، موږ خپل موبایل واخلو او دا یو طریقه موږ خو دا طریقه غلطه ده، داسې به تاسو نه کوئ. اوس زه پروف د دې خبرې در کوم، دا ګورئ تاسو موږ سکرین ریکارډینګ کوو دلته اوس ګورئ. موږ راشو زر زر موږ داسې وکړو پلی سټور ته راشو، په دې باندې خلکو ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو دا کور دا فیک دي. اوس تر کومه موږ راشو موږ ته په کې سرچ کوو سپای کیم فایندر پلی سټور کې، بیا موږ د اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. اوس دا اپلیکیشن دې ما ډاونلوډ کړو، زه به داسې کولاو به کوم دا اپلیکیشن ما داسې کولاو کو، بس دا اپلیکیشن به دې کې موږ داسې کلیک کو، دا دې ته ګورئ تاسو دا اپلیکیشن دا موږ کلیک کو، داسې اوپن یې کو، دا دې تاسو ګورئ موږ یار دا کیمره ډیټ کوي داسې موږ ونیسو یو ځای ته بل ځای تاسو ته وراتاوی کو، موږ یار په دې سره به موږ کیمره سپای کیم فایند کو. نو ګورئ دا څونه اپلیکیشن چې دي دا ما خپله ټرای کړي، تاسو ونیسئ تاسو د لیپټاپ کې داسې په خپله د ایپ راواړوئ او د بل موبایل کیمرې ته ونیسئ هم دا نشي فایند کولی. دا کیمره چې کومه ده نو بیا چې کومه سپای کیم لګېدلې وي هغه داسې معمولي ځایونو کې خو نه وي لګېدلې، نو هغه چې تاسو معلوموي هغه بالکل دا کوم اپلیکیشن تاسو ته غلط ریزلټ درکوي، په دې باندې به تاسو نه وکړئ. زما د ویډیو مقصد څه دی چې دا اپلیکیشن تاسو مه یوز کوئ، د خپل پرایویسي خیال نه ساتلی. اوس که چېرې موږ غواړو په یو ځای کې چې یار واقعي موږ په حقیقت کې که موږ ته چا ډېره هم زیاته خوب یا کیمره لګولې وي او موږ یې معلومه کړو، نو هغه څنګه معلومېږي؟ د هغې لپاره دې ټولز ته تاسو وګورئ. دا ټولز د سپای کیم ډیټیکټر، نو دا ټولز دي په دې کې بیا ارزان هم شته، ډېر هاي خو دونه پرایس دي دونه هاي نه دي. اوس یو انسان واقعي غواړي چې زه په ځای کې د خپل پرایویسي خیال وساتم او زه هاید اینډ کیمرې معلوم کوم، دا ډیوایس دی هغه به دا ډیوایس یوز کوي. دا څنګه تاسو داسې موږ ونیسو داسې سرچ کوو ډایرکټ د موږ ته یو اواز شروع کړي، د موږ ته بالکل صحیح رزلټ راکوي، د موږ ته بیخي صحیح سپای کیم فایند کوي. دې نه علاوه دا څونه اپلیکیشن چې دي دا ورک نه کوي، نو په دې اپلیکیشن باندې تاسو مه وکړئ دا مه یوز کوئ. زما دې ویډیو نننۍ ویډیو دا میسج او دغه پیغام صرف او صرف د اپلیکیشن باره کې او دغه ټولز دا تاسو ته ښودو. نو امید لرم ویډیو ستاسو خوښ شوي، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او لایک هم کړئ. انشاءالله ملاقات کیږي په بل نوي ویډیو کې. د لوی الله په امان.